چې نفرتونه یې سینه کې د مودو ساتلي. ملګري اوري رسي تاسو اورئ چې نفرتونه یې سینه کې د مودو ساتلي، موږ سادهګانو امیدونه له هغو ساتلي. او موږ د مکر او فریب په ژبه څه پوهېږو. موږ د مکر او فریب په ژبه څه پوهېږو. مونږ خو لستوڼو کې ماران هم په شودو ساتلي. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، محبتونه او خاصاتونه ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادا. قدرمنو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا کوړی سیمه تاریخي لحاظ سره یو لوی تاریخ لري. په دغه خاوره ډېر ستر لیکوالان پیدا شوي دي، لکه اجمل خټک صاحب او دغسې بلا ګڼ شمېر لیکوالان. هم د دغې سیمې یو زلمی لیکوال منهاس سمندر خټک صاحب موږ سره ناستې کوي. نن به د دوی په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو، کلامونه دې ورو. منهاس صاحب، تاسو ته به د خپله خپرونه کې هرکلی هم یم. ژوند څنګه روان دی؟ الحمدلله ډېر ښه، ډېر په مزې، شکر دی الله. دا راته ووایي چې منهاس صاحب ته کله پته ولګېده چې یاره په دننه پکې یو سمندر هم پروت دی، یو شاعر پکې پروت دی؟ چې کوم د ادب سره یا د شعر و شاعرۍ سره زما تعلق دی، خو به داسې ووایو چې دا مینه خدای پاک د بچپن نه زما په زړه کې اچولې ده، د پښتو سره، د پښتو ادب سره او د شعر سره. صحیح. او چونکې ژوند مو داسې تیر شو چې لږ په مسایلو او په مصیبتونو کې او څه نوکري وغیره وغیره، نو ستاسو په وړاندې لغونده کې لیټ راورسېدله، ما راغلم. صحیح ده جي. حالات ووایي چې څومره شاعري تاسو کړې ده؟ اوس کتاب میتاب خو نه راغلی؟ نه، کتاب خو مې چاپ کړی مې نه دی، لیک را سره ښه ډېر دی. صحیح. خو زما خپل دا خیال دی چې کتاب لږ شان په کلار باندې او ښه په معیار باندې راولم. صحیح ده. کومه داسې شخصیتونه دي چې تاسو د هغې نه زده کړه کړي، تاسو ته اصلاح کړي، بس چې تاسو خپل استاد منئ؟ استاد که په حقیقت کې وګورې نو نه لرم. استاد زما بس دا معاشره ده او دا دنیا ده، او زما خپل مسایل زما استادان دي. ادبي اصلاحات خصوصي توګه چې څنګه مسلسل یا دغه هغه د چا نه ما زده کړه نه ده کړې. صحیح ده. کلامونه ورو ډېره مذهب وکړي، خبرونه به راتېر شو. ډېره مننه. بس شروع به د خپل حالاتو مطابق د یوې دغه نه کوم، یو څو شعرونه چې د زړه د پاسه د رشتو پالنه، د زړه د پاسه، د زړه د پاسه د رشتو پالنه، ګل سره وشي د ازغو پالنه. ډېر. او هر یو ارمان مې ښه نیازبین ساتلی، هر یو ارمان مې ښه نیازبین ساتلی، لکه کوي څوک د بچو پالنه. ډېر. او اوس یارانې په شفتالو نه کیږي، اوس یارانې په شفتالو نه کیږي، اوس خو د ښکلو په پیسو پالنه. او د غل په سر باندې دستار کې ښودل، د غل په سر باندې دستار کې ښودل، او شودو سارلو لا پیشو پالنه. او پښتنو خپل نسل ته څه پرېښودل، پښتنو خپل نسل ته څه پرېښودل، بس انتقام او دشمنو پالنه. ډېر خیال. او افسوس بچو مو انګریزي زده کړله، افسوس بچو مو انګریزي زده کړله، خو زده یې نه کړله پښتو پالنه. ډېر ښه. نور هم څه؟ او دا یو دغه درته وړاندې کومه چې اخر د تورې شپې سحر څوک دی، اخر د تورې شپې سحر څوک دی، دلته رهزن څوک دی، رهبر څوک دی. ډېر خیال. او د چا بیرغ د قوم بیرغ وګڼم، د چا بیرغ د قوم بیرغ وګڼم، زمونږ رښتونی سر لښکر څوک دی. ډېر خیال. او د لیونو شازلمو ډله جوړو، د لیونو شازلمو ډله جوړو، ګریوان شلیدلی سر ببر څوک دی. ډېر خیال. او د قوم مفاد په بادار خرڅ کړو، د قوم مفاد په بادار خرڅ کو، دا بې ضمیره سوداګر څوک دی. ډېر. او بیا چا د کفر کلمې ویلي، بیا په منبر په چغو سر څوک دی.
منظر صاحب دا چې هر چا ته سپینې سپینې وایي دا لیونی دا سمندر څوک دی دا ته یې که نه ډېر ښه نور هم څه ورو دوه شعرونه راته ووایه حجره کې او ډېره مننه چې زما د ژوند د هر ماښام مشغله یو د یادونو بل د جام مشغله ډېر دواړه مرهم لري د ماتو زړونو ساقي یو ستا بل د امام مشغله ډېر ښه نور هم څه او دا یو غزل دی چې منظر صاحب زه په ګټو کې لوی شوی یم کلک یم زه په ګټو کې لوی شوی یم کلک یم هر طوفان ته غاړه وزما چابک یم او که زه غلی یم زما ښه سړیتوب دی که زه غلی یم زما ښه سړیتوب دی کم مې ونه ګڼې تندر یم شړک یم او ستا د شر او د فساد مسلې ناورم ستا د شر او د فساد مسلې ناورم زه د امن او د مینې په مسلک یم او ستا محفل د بزرګانو دی زاهده ستا محفل د بزرګانو دی زاهده او د ساقي خوا کې مې پرېږده ذالک یم او زه د قوم د غاصبانو لارې نیسم زه د قوم د غاصبانو لارې نیسم نادان صاحب د سرتیزو د سرکشو په درک یم او لیونتوب به مې د سره څنګه کوز شي لیونتوب به مې د سره څنګه کوز شي سمندره یو پښتون یم بل خټک یم ډېر ښه یو کلام اخیري کې بل ها مننه ډېره مننه یو رومانوي غوندې کې غزل به درته ووایم کوم ستاسو ډېر بس خو ډایري نشته بس چې څه دي هغه به در باندې وایم چې د هر ګل په هره پاڼه ستا تصویر دی ستا تصویر دی دا سپرلی لکه زما د خوب تعبیر دی او ستا د حسن په صفت کې به څه وایم ستا د حسن په صفت کې به څه وایم خو د چا نصیب چې ته ښه امیر دی او په دې زړه میرات مې واک اختیار نور نشي مې واک اختیار نور نشي چې د کله نه ستا زلفو کې اسیر دی او لږ څه رحم څه نظر د کرم وکړه لږ څه رحم څه نظر د کرم وکړه محبت کې د مین خدای ګزیر دی او که ستا حسن په دنیا کې بې مثال دی که ستا حسن په دنیا کې بې مثال دی سمندر زما عشق هم بې نظیر دی سمندر صاحب ډېره مهرباني ډېره مننه نه غواړي چې دا خپرونه را ختمه کړو خو بیا هم در سه یو خپله لارې وصولي څه ښه خبره څه پیغام لرئ ولس ته بس پیغام خو د یو ادیب د یو لیکوال به خپل قوم ته څه او ادیب او یو لیکوال همیشه د خپل قوم پرمختګ او ترقي غواړي او دا پرمختګ او ترقي صرف او صرف په دې کې ده چې موږ په خپله سیمه باندې امن قایم کړو او یووالی اتحاد پیدا کړو دا زما د پښتنو لپاره ډېره مهرباني ډېره مننه قدرمنو منهاج سمندر خټک تاسو را سره واورېدو ډېر زبردست کلامونه او اخره کې د مینې د امن او د ورورولۍ پیغام آباد او خان او بریالي